بسم الله الرحمن الرحیم. محترمو مسافرو ورونو، ډېره بښنه غواړو، ډېر معذرت غواړو د تاسو ټیم هم ضایع کړو. لارو د کابل کندهار په لویه لار باندې موږ سهار ټیم کله کله تلاشیانې کوو. د ظالمې د وحشي ځناورې ادارې بعضې کارکوونکي اردو والا پولیس اربکیان د دغو په وجه باندې موږ دا موټران دلته تلاشي کوو او دروو. نو د تاسې 10 منټه 20 منټه وخت در ضایع کړو، د دې معذرت غواړو. او بل دا درته وایي دا کوم مجاهدین چې دلته تاسې ولو په دې کې پاکستانیان وو؟ نه. په دې کې خارجیان وو؟ نه نه نه. دې کې پاکستانیان نشته، په دې کې خارجیان نشته. دا د همدغه وطن خلک دي. بالکل. همدا د خپل اسلامي وظیفې په وجه باندې، دا یوازې د الله د دین په وجه باندې همدغه ستړیا کوي. تاسو هم روزه ده، د مجاهدینو هم روزه ده. تاسو کېدای شي پیسلمې باندې کړي په کابل هوټل کې، خو دا مجاهدینو تر اوسه پیسلمې هم نه ده کړی. هم په وږي نس باندې همدلته په لویه لار باندې ولاړ دي. خو په همدې خاطر باندې دا د دین دښمنان، دا د امریکا او د ناټو د یرغلګرو لپاره چې د سترګو کار کوي. د مسلمانانو کورونه ورته ښیي، مساجد ورته ښیي، او نیکان خلک ورته ښیي، بیا د هغو کورونه بمباروي، هغه ورانوي. نو دا موږ یوازې او یوازې د همدغو خلکو په وجه باندې تاسو ته تکلیف در. همدا دعا وکړو چې الله پاک دې افغانستان کې اسلامي نظام راولي. الله پاک د امریکا او د امریکا ملاتړي او هغه غلامان چې د لید ما او د تا د ورور په نامه باندې ورسره ملګري شوي دي، هغو ته د الله هدایت وکوي. الله د افغانانو ته هدایت وکړي. اسلامي امارت د افغانانو په مرګ باندې نه ده خوشحاله. یقین درته وایم چې موږ خلک را سره ګیر کړي دي، 3 محکمې سوې، د مرګ فیصله په سوې، خو بیا هم د اسلامي امارت مشرانو د دوی د خلاصون لاره کړې ده. د دوی لپاره یې دا کړې د دروازې په برکت باندې او د ترحم په وجه باندې، د شفقت په وجه باندې هغه یې معاف کړي دي. کنې درو سره محکمو هغو ته د مرګ جزا ورکړې. خو بیا هم مجاهدین اسلامي امارت دا نه غواړي چې افغانان وځوري، افغانان ووهل شي، افغانان وټکول شي، افغانان مړه شي. نو له تاسو ټولو څخه معذرت غواړو، بښنه درته غواړو. تاسو ته مو تکلیف درکړو، د تاسو څه ټیم هم ضایع کړو. نو له مجاهدینو خفه شوي نه یاست، او د تاسو څه سامان، روپۍ، پیسې، ټلیفون ملفون خو چا نه وي درته ویلي؟ مکمل شیان مفرد دي. او که بیا کابل کندهار ته ولاړ شئ، 2 ورځې په لارې مجاهدین ولاړو، له موږ چې شیان یوړو، دا به نو څونه بده خبره وي. که د هر چا پیسه، ټلیفون، نور څه شیان ورک وي، بکس مکس سره بېځایه شوي، نو ویلی شي. نه هېڅ شی نه دي. ووایاست په زوره ووایاست. هېڅ شی هم نه دي ورک، هېڅ شی نه دي ورک. شی هم نه دي ورک شوي. هر سړي ته هر څه مو خپل رسید. الله پاک مو په خیر وعافیت تر خپلو کورو ورسوه. الله پاک مو له موږ سره حفاظت وکړه. الله پاک مو له موږ سره د دین خدمت ترې واخله. په خدای مو سپارمه. الله مو مل ملګری. السلام علیکم.